نامسلم د خونکار شپږ زامنه لال کړه ترس نه کوي د کنډۍ هغه کاپر مختمبر به یې پې دوړولو خو ما همیشه چې دا تازه وي دا سرونه چې تازه وي مړاوي نه وي چې تازه وي تر تله چې د ملک و بادشاهان کوي خطر چې زما د دې لور تپوس څوک نه کوي نو سرونه به یې ځوړند کړي وو په هغې به یې مختبر دوړول چې دا تازه وي حلال کړي به یې وو شهزادګانو نو یې شپږم پرې که د امیر شهزاده سر کت په کت یې ټومبلي برابر نو زه شپږ وروڼه چې مړه شو دا جلاتی اووم پاتې شو نو ده پلار ته وایي چې باباجي زه ځم او د دې محبوبې یا به کومه یا به مړ شمه پلار ورته وایي بچې هسې لیوني وي یو ځای او بس هغه هم وجني او مه ځه دې پلار نه پرېښود خو ده ورته وایي نه زه ځمه که ته مې نه پرېږدې نو ستا مخکې ځان وژنم یا به د رونو بدله لمه یا به ځان وژنم نو بس دې پلار وایي یاره شپږ چې مړه شو نو دی مړ شي چې اوس په خپله ځان وژني نو دی روان شو چې دی روان شو د محبوبې باچایت ته دی ورسېد نو داسې شاړه باندې دی ته لکه د دې غر دا میره چې ده په غر په ویښ کې یو جونګړه ده صحیح کړه دی تکې شوی دی جلاتی وي چې راشه دې جونګړه کې به څوکي اوبه به وڅکې بیا به ځي ښار ته چې دی جونګړې ته وګرځېد نو هغه جونګړه کې یو فقیر و چې هغه فقیر ته به ملا امیر وي مولا عمر مولا امیر به ورته چا وي چا به ورته مولا عمر وي دی چې په فقیر ورغی نو دی فقیر سره چوکره شه فقیر ورته وي بس جلاتیه ما سره به یو چته به نه ځي زما مورید شه دی راغه مورید شو دی به هغه سره و کاله یا ته میاشتې چې تېرې شوې نو دې مولا امیر ورته وي چې زما پرې ښار کلنګ دی ما لره ښار د دکانداران کلنګ راټولي کال برابر شو زه به دې کلنګ پسې ځمه شهزاده زه چې ځو ما سره دته یې خو ځان خولی و دې فقیر ته چې زه شهزاده یم داسله نو دی دې فقیر سره ښار ته روان شو د محبوبې باچایۍ ته دی روان شو د محبوبې په باچایۍ کې د دې فقیر کلنګ و ده به کال پس کلنګ د هغه هغې ښار نه ټولو د دوکانونو نه نو چې دی لړه ښار ته نو په دغه ورځ د محبوبې یو سویلی وه مشره سویلی وه خوارمشي نوم راغی نه هغه خوارمشي ته یې وي چې ته زما وربل سپور دی او لړ شه بازار ته ماله تیل راوړه چې سر مر غوړ کړم نو بیا به بازار ته دغه ته وځو باغ ته بیا به باغ ته چکر له لړ شو دا چې راله تیلو لنو فقیر سره دا شهزاده په دوکان ولیدو وی چې فقیر د فقیرانو سره مل دی دی چې په دوکان کې ولیدو نو دا خوارمشي پې مینه شوه را خدمتګاره د محبوبې را خدمتګاره چې وه دا په دې جلاتي مینه شوه نو د دې تیل هیر شو چې دی به د یو دوکان نه پاسېدل او بل دوکان ته به لړلو نو دا به پاسېده نو بل دوکان ته به لړه دی به تیل نه اخیستل نو چې ای به د بل دوکان نه پاسېده نو دا به ورپسې بل اخر دا چې سار تیر شو ماښام شو او بس ټوله ورځ دا په دوکانونو دی فقیر سره او دی جلاتي سره وګرځېده خو تیل یې راونړو واپس راله ماښام دی ځنګل ته روان شو او دی ماښام تیل راونړو تشه راله ړې بیله په دی جلات شهزاده نو محبوبې وي خوارې مشي وي ته ما سار لیږلي وي تیلو لا زما تر اوسه پورې وربل سپور دی ما لا باغ ته هم نیم تللی او خدمتګار هم ټولې را سره ناستې دي او موږ سیل هم نن لا نړو او ته سار ما لیږلي وي ته خو اوس را برغه شوې دا خو ماښام دی دا ورته وکارېده را شهزادګۍ دې ته وکارېده نو وي خواره مشي وي محبوبې مک وکاره ستا وربل له ما راوړلی تش ګوګل دی یو هلک مې د دوکان د پاسه ولیدو چې فقیر د فقیرانو سره مل دی ای محبوبې ګوره ستا د وربل ګل دی نو یې محبوبې وي خوارې څنګه به لیدی شي نه لیدلی زړه زما ورپسې بیل دی نو یې خواره مشي وي باچا دې خیرات وکړي په خیرات سره به لید شي دغه یې چل دی نو یې محبوبه خیرات په پلار کوي یارانو شکی منډلې هم په زړګي شل دی دا اوس په پلار خیرات کوي پلار ته وایي چې ټول عمر نغه کوي او ګټه کوي او بادشاهي چلی او تا یو ورځ خیرات ونه کو خیرات وکړه
د دې دا مطلب و چې دا فقیر به سره به دا هلک راشي خیرات له نو دا به یې وویني. نو بس 3 ورځې د باچا ډوډۍ وه او 3 ورځې خیراتونه و. دی په میره کې خبر شو دا مولا عمر او دا جلات شهزاده چې نن 3 ورځ ده چې د باچا خیرات دی، نن ښار ته ځو. دې جلاتي ته وی ښار ته ځو چې باچا خیرات دی چې ډوډۍ وخورو. نن 2 ورځ ده چې خیرات چلیږي، نن دا اخیری ورځ ده، نن په 3 ورځ نو دی په 3 ورځ لړل. چې لړله دی پینډې ته کېناسته نو دا بره چت کې به دا خوارمشي محبوبه ورته کتل به یې. محبوبې به ترې تپوس کو چې هغه هلک راغی او که رانغی شته که نه. نو چې دی پینډې ته کېناستل نو خوارمشي ورته وی دغه هلک دی دا د فقیر سره چې نو وی په خیرات سره جلات شهزاده ولیده او محبوبې وی په ریشا د اوربل ګل دی. دی یې ولیده دا پې مینه شوه. خوارمشي خو پې مینه وه او خدمتګاره وه خو پې مینه وه. وی په خیرات سره جلات شهزاده ولیده وی شهزادګۍ وی په ریشا د اوربل ګل دی. نو ده وخت دی فقیر سره یو کال تیر که. دی فقیر ته وی چې زه ستا نه رخصت اخلم او ورونه مې په دې شهزادګۍ مړه دي او زه د رونو بدل له راغلی یم، یا به دا کومه یا به دا وجنم یا به د رونو بدل په دې نه علم زما په دې ورونه مړه دي. نو مولا امیر ورته ویل خانه خرابه هله خلاص بشي د دې باچا کسابه وي، دې د بنیانو کساب دی د محبوبې را پلار. وی مولا امیر ورته ویل خانه خرابه هله خلاص بشي د دې باچا کسابه. ته یو کال د ممنځي شاګردي وکړه، د ممنځي زرګر شاګردي وکړه. پرې ښار کې ممنځی نومې زرګر دی، د هغه رور پخوا کراچۍ ته تښتېدلی هندوستان ته، بیا نه دی راغلی. ته ورته وایه چې زه ستا هغه رور یم او بس رالم هندوستان نه ما ته به زرګرۍ چل ښی نو ورسره به شي. نو چې چل ستره کالو زده کړي نو هله هغې به د دې باچا نه خلاصېږي کینی مرې به. نو بس هغه فقیر ورته دوا وکړه، دی را فقیر نه را رخصت شو. چې راغی هغه ممنځي ته وی بایي زه چل زده کومه او زه ستا هغه رور وم خو زه هندوستان ته تللی وم او اوس رالمه. هغه ورته ویل که زما رور تور و ته خو سپین یې، بس دا هغه ملک اوبه خیري زه خشته شوی یم. نو دی ده سره شو. چې ده سره شو نو وی جینکو ټیکونه مات کړه په اوربلو هر وختي به تې چاپېره اویت یا سلو شهزاده جلات به چا ته نه کاته نه د محبوبې غم اخیستی و په سر. جینکو چې دی راغی ممنځي سره شاګرد شو نو جینکو به رکس ته کالي ماتولو او راوړل به یې وي زرګر سره ښکلی هلک دی چې ووینو ملاقات یې کړو. نو د ملاقات له به راغونډې شوې او کس ته به یې کالي ماتولو او په ممنځي باندې زور و او پیسې وله ده ګټلې بس خان یې که هغه زرګر چې خان یې که ځکه چې جینکو به رکس ته کالي ماتول او دله به یې راوړل نو هغه پکې کار لګېدلی و. نو د دې ممنځي یو مور وه چې دې به سار مال دارونو ټوکری ډکه کړه نو دا به یې محبوبې له وړله. یو د پاسه 100 عرب و، یو هر محبوبې و را 100 به یې د خدمتګار و. نو دې شهزاده ته یو ورځ تپوس وکړو چې مورې ته دارونه اوسې نو شهزادګۍ د پاسه هر اخلي که د لاندې. نو هغوی ورته ویي دا اوله سویلی جوړ کړي تالارو چې روستی هر پاتې شي نه محبوبه اچي د لاندې هر محبوبه اخلي. نو ده ورته وی بیبي نن به زه هرونه جوړوم ته به نه جوړی. نو ده هرونه جوړ کړل خو ده پکې یو ډېر خشته جوړ کړو، نور یې یو شان جوړ کړو خو یو یې ډېر خشته جوړ کړو. هغې کې غمي و مری دا پکې وګیولې ډېر خشته هار یې جوړ کړو. نو هغه یې ټولو هرونو د لاندې کېښود او نور هغه یو شان چیونه یې پرې پاسه کېښود. نا شاعر وی خدای دې خیر کړي په بوډۍ به سخته راشي شهزاده والا هر کېښود نسخان. نو چې بوډۍ ټوکری واغسته او لړله نو سویلو تالان جوړ کړو په ټوکری باندې هرونه یې واچولو چې روستی هر پاتې شي او محبوبې په غاړه که نه یې پړکار کوله هغه شته و. نو سویلو دا هره کارونه هرونه وشلو خپل. محبوبې ته وی ته به ښکلی هره چې موږ به خرابه چې موږ کورونه پرېښي دي موږ تا خدمتګار یو تا له راغلي ته به ښکلی شی چې موږ به خرابه چو دا څنګه چل دی دا نن ستا یار کې خو فرق دی. وی بس دا خو زما قصور نه دی په بوډۍ را باندې کې چې بیا یو شان نه وړي. نو چې یو ډبې بوډۍ له ورکوم یو د پاسه 100 ډبه یې والي وه. اورې چې
چې یو ډب یو سویلی ورکو نو هم یو د پاسه 100 ډبه یې والي وه. نو هغې ورته چې دا ډېره تنګه شوه په والو، نو هغې ورته وي دا زما لور راغلی نن زما لور رارونه جوړ کړي دي. لور یې نه وه، دا زما لور. نو هغې ورته وي هغه لور به دې راولې چې څومره ښکلې هرې جوړ کړی چې مونږ یې ووینو. محبوبې ورته وي دا یې پرېښې ده، دا په ټیټې ټیټې کور ته راغلې ده، یو د پاسه 100 ډبه یې والي وه. نو وی ممنځي زویه څنګه دا فساد دی، په وښلو مې نن هره ډوکې مات دی. محبوبه رانه لور غواړي، لور مې نشته، سر رومال مې د باچا کور ته میرات دی، هغه زما نه لور غواړي. ما ورته په دروغ وایي چې زما لور هر جوړ کړی دی، زما لور نشته، سر رومال مې د باچا کور ته میرات دی. وی ممنځي وي بوډۍ مورې خفقان مه کوه، زه به 100 جینکۍ ولېږم څه کات دی، زه به پردی جینکۍ تا سره ولېږم ته وایې چې دا زما لور ده. نو دې جلات شهزاده ورته وایي ممنده وروره په خپله سره زما د جینکو څو کیلو کات دی، زه به په خپله د جینکو جامې واچوم او دې سره به لړه شم، دا به وایي چې دا زما لور ده. نو ممنځي ورته وایي زه ته ځان سنبال که. چې ده ځان سنبال که نو هغه پرې پوه شو چې دا خو د جینۍ نه خشته دی، وي زه به ستا باندې نه پوهېږي زه ورسره. نو دی چې اکلا ته ته نو ده به په هر ګوټ پیر دستخط کوو، دی د بوډۍ د لور په بانه ته که نه. نو اکلا ده ولیدله او چې دی ورسېدو نو خواره مشې ډکې وي، خدای ګو داره بوډۍ لور نه ده او ما ته یاده د بازار هغه څېره ده، داره بوډۍ لور نه ده. او هغې ته چاپېره شوې. محبوبې ورته ویې بی ستا خو ډېره ښکلې لور ده، دا به ما سره شپه کوي. وی خدای دې خیر کړي شپه به یې راشي. د محبوبې په پالنګ دا یې پاتې کړه شپې ته، بوډۍ ته یې وي دې پسې به سهار راځي، دا خو ډېره ښکلې لور دی، دا تا مونږ کره نه راوسته. دې یارکش ځان داسې کړی و چې د ښځې په مثال کړی و، هغه بادشاهي سلطنت و. ویسې چې محبوبه په ما پوهېږي مړ مې نه کي. نو دی هغه سره یو کټ کې ملاسته و، دی خو ګورې د ښځې په مثال. نو شپه یې دې سره تېره کړله، محبوبې سره سهار ورپسې دا راله، وی بچې خاوند دې راغلی دی او دا بیایي مونږ کره ناست دی، بېګا راغلی دی. خو ما ورته ویل چې شهزادګۍ کره یې شپه ده. وی بس بیا وي دا بوزه خو کله کله یې راوله، او خواره مشي به وي خدای ګو دا د بوډۍ لور نه ده، ما ته یاده د بازار هغه څېره ده، دا هغه هغه پې پوه وه. نو دا ده بیا یو بېدم جوړ کړو. دې ممنځي زرګر چې هغه بېدم کې به د دن نه غاړې جرانده وه، د دن نه غاړې به پکې سړی ګډېده چې خپه به پکې اغسته، یو سړی به پکې ګرځېده نو هغه به ګډېده. نو دا جلات شهزاده یې پکې بند کړو. دې جلات شهزاده ته وایي چې تا سره دا خوراک څښاک خلاصېږي نو ته بیا خپه مږده دې کوي، ته به نه ګډېږي نو باچا به ماله راوړي وي به چې روان دی که نه، نو زه به سره نور خوراک اچوم او دې بېدم کې، او ته چې ته پکې ګرځې نو دی به ګډېږي. نو باچا ترېنه دی واغسته، په 2 ځمکه یې ترې واغستې لکه را دیناره ځمکه ځکه ستا شوه زرګره، خو دا شی ماله راکړه. نو داسې پوج یې وله ورکړه، داسې یو علاقه یې وله په بېدم کې ورکړله. دا جلات شهزاده به هغه ته په بېدم کې ګډېده چې ده به پکې قدم اغست نو هغه به ګډېده. نو باچا 13 ورځې بار ګډ شو. نو محبوبې ته خدمتګار وي باچا بېدم اغستې ده ګډېږي، ورته وایه چې یو افتیلی موږ له کلا ته راوړه چې موږ ته ګډ شي. هغه محبوبې په حکم کلا ته یې بووړو. چې کلا ته یې ووړو نو دی به د ده خو دن نه غاړې جرنده وه، ده به ځان د شپې چې شپه به شوه نو دې جلات شهزاده به لرې کړه، راوبوتې. نو محبوبې باندې به یې چک ولګو، چونګاره به یې پرې ولګوله، کوږه به یې ترې واغسته، نو بیا به بېدم ته ننوت، دن نه غاړې جرنده کونجي و پکې. نو دا هر څه به لیدلو. نو یو ورځ وه چې په هغې یې چک ولګو نو هغه خوږ شوه. چې خوږ شوه دی بېدم ته راته نو دا دې صحیح کړو. نو هغې ورته وایي چې په بېدم کې مې صحیح کړې غلچکې، ته خو انسان یې، دې بېدم ته ننوتې او سهار که خیري به دا زه بېدم زه په باچا ماتومه په پلارو، تا به ترې راوباسم تا به وجنم. نو دی وله راووته. ده ورته وایي چې دغسې ستا باندې زما ورونه مړه دي، زه تا پسې راغلی یم، زه د پلانکي باچا زوی یم، زه شهزاده یم، دې زرګر سره نوکر یم، ټوله لونه یې ورته ووایي، او زه به تا پسې راځم، خو چې دې کلا کې ته ناست یې په دې ځای
چې زه تپوس هم ځکه چې ډېر شهزادګان ستا پلار راولیږي نو چې کلا کې تا ونه مومي نو بس چې بار شي نو مړي کي وي کلا کې شهزادګۍ ونه مونته دا شرط هغه ایښی نو بس دا دې ورته وي چې بس په پلانکۍ ورځ راشه په پلانکۍ ورځ به زه دلته یم بس ما به بیا سلا یې کړه چې سلا یې کړله نو دی له منځي نه راغی را بېدم وی روان شوی دی بېدم روان شوی دی منځي له وړو دی یې ویستو بیا پکې بل څوک بند کړو دی چې په هغه ورځ راغی نغاری وواله نو باچا ورته وي ځه وي دې کلا ته نه نو ځکه کلا کې زما لور ومونته نو خو ستا ښځه به او که دې ونه مونته نو بس سر به درنه لرکو نو دی چې ورننوت نو دی خو یو بوډی سره تلی و هغه لارې ورته معلومې وي یو دغه بېدم یې بوتلی و بېدم کې تلی و نو ده ته ټوله هر څه معلوم و نو دی نیغه شهزادګۍ له لړو شهزادګۍ ځان پسې پاس راسوره کړه خو هم نامسلم باچا ورته جال لګولی چې دی ونه تښتي که وتښتېد نو بیا به دی ما سره جنګ کوي هغه ته نجومیانو ویلي چې ستا لور څوک وکړي نو ستا نه به سترګې وباسي هغه زوم و وجنې به دی نه سترګې به درنه وباسي نجوم ورته دا خبره کړې وه هغه وی چې دی ونه تښتي چې دی زه مړ کړم جال یې ورته لګولی که محبوبه ورسره یې کني بس د دا غاز چې ونه په جال باندې اوچت راودانګله لړ زمه منځي علاقې ته دې باچا پوج ورپسې دغه کړه دوی هم هغه علاقې خلک اخیستی و نو دوی جنګ شروع کړو چې جنګ یې شروع کړو نو ده پلار ته خط ولېږه ما له پوج راولېږه دا د خونکار باچا زوی و دا جلاتی نو بس هغه ورله لښکر را روان کړو لښکر چې را روان شي نو د محبوبې ورته وي ستا لښکر به کله را رسي جلاتي ورته وي زما لښکر چې را روان شي نو په ډکو منګو به جامونه ړکېږي زما لښکر ځمکه ړکوي ځمکه وي دوره لښکر دی زما بس چې راورسېد نو د نامسلمه لښکر یې ووو او کانډې کپرې کو بس دغه دا وی و نامسلم باچا ته محبوبې ته وي څه چل ورسره وکړم وي سترګې ترې وباسه بس د پلار نه یې وله سترګې ویستې دا پلار راوسته جلاتي جلات شهزاده ښځه شوه نو د یوسف خان نه ته وکړمه